سلطان ركن الدين ببريس لغلامين تر سلطنته ديارلسم برخة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 12مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان و هغه ځای ته رسېدلي وو چې اموس ورته وویله دروند اولیاسه، اوس بل هم تا سره کار کوم، په هر صورت ما خپله ټوله پانګه له ځانه سره راوړې ده او د هغې په مرسته به زه په ډېره ښه توګه دلته کاروبار وکولی سم. په دې وخت کې اولیاس د سفتونې په لور وکتل او ورته ویې ویل سفتونې، ته او روده دواړه ولاړې سي او غذا تیاره کړي، زه به سمیر او اموس دکان ته بوزم، کله چې غذا تیاره سي نو په موږ پسې روده راولېږه. په دې خبره ټول راپورته سول. سفتونه او روده دواړه پخلنځی ته ولاړل، خو اموس، اولیاس او سمیر درې واړه د دکان په لور ولاړل. نو اوس به راسو محترم اوریدونکو، پاتې حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي. د قاهرې په شاهي ماڼۍ کې د سلطان رکن الدین د شورا غونډه روانه وه او هر څوک په خپلو ځایو ناست وه. په دې وخت کې په غونډه کې د سلطان رکن الدین د ګډون لپاره تورنګ ووهل سو. لږ شیبه وروسته سلطان رکن الدین د شاله دروازې څخه د ماڼۍ دغې کمرې ته راننوتی. د هغه د راننوتلو سره سم هر ناست کس د هغه د درنښت لپاره د خپله ځایه پورته سو. سلطان رکن الدین د لاس په اشارې سره ټولو ته د بیرته کښېناستو حکم وکړ او پخپله هم په خپل ځانګړي ځای کې کښېناستی. تر لږ وخته پورې د غونډې په دې کمره کې پوره چوپتیا وه، خو دا چوپتیا خاموشي سلطان رکن الدین په خپلو خبرو سره ماته کړه او ویې ویل زما دوستانو او عزیزانو، غواړم تاسې ته یو ډېر ښه خبر واوروم، او هغه دا چې امیر تورنتایي د خپلې ورسپارل سوي دندې څخه بیرته راستون سوی دی. له ما سره یې لیدلی دي، ما ځواب ورلیږلی او په لږ شیبه کې به دلته په غونډه کې ګډون وکړي او د خپل کار او فعالیت په اړه به تاسو ته تفصیلي معلومات درکړي. نن په دې اړه هم پریکړه وکړل سي چې د روم د بحیرې ترڅنګ به په آبادو نصرانیانو چې د مسلمانانو لپاره یې هغه ځای د اور تنور ګرځولی حملې پیل کړل سي. د دې خبرې وروسته سلطان چوپ سو، ځکه امیر تورنتایي هم په غونډه کې د ګډون لپاره سالون ته راننوتی. سالون ته د راننوتو سره سم امیر تورنتایي سلطان رکن الدین ته ورغی. د هغه سره یې روغبړ وکړ، خو سلطان رکن الدین هغه د خپله ځانه سره په غیږ کې ونیاوه او د هغه تندی ښکل کړ. بیا د پوځونو اعلی سپهسالار سیف الدین امیر تورنتایي په غیږ کې ونیاوه او تندی یې ورښکل کړ. د دې وروسته یې د حسام الدین سره او بیا په ترتیب د ټولو ولاړو خلکو سره روغبړ وکړ او بیا په خپل خالي ځای کې کښېناست. د هغه ځای د مصر د پوځونو د اعلی سالار سیف الدین او د هغه د دویم سالار حسام الدین ترمنځ جوړ کړل سوی و، ځکه چې امیر تورنتایي د مصر د ځواکونو لومړی سالار و. د غونډې خونه یو ځل بیا د خاموشي سره مخ وه، خو د لږ ځنډ وروسته سلطان امیر تورنتایي ته مخ کړ او ورته ویې ویل تورنتایي زویه، د هر څه د مخه د شورا غړو ته د خپل کار په اړه معلومات ورکړه. د هغې وروسته به بیا موږ پریکړه وکړو چې د پوځي مشین پیل به د کومه ځایه او څه وخت کوو. د دې حکم سره سم تورنتایي د خپله ځایه راپورته سو او په تفصیل سره د دمشق د بشپ نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د ګستاخانه کتابونو د لیکونکو او خپرونکو پادریانو د له منځه وړلو او بیا د هغه ځایه د یو ګډ او معذور راهب په بڼه تر بیلپروټ پورې تګ او هلته په لاره کې د مسلمانانو په کاروان باندې حمله کوونکي بریلیون د زوی ایرش او د هغه له ساتونکو د له منځه وړلو او بیا د ټمپلریز د سالار الواس وژل او ترڅنګ د ستر بشپ وژلو پیښې یو په بل پسې بیان کړي. کله چې امیر تورنتایي خپلې خبرې پای ته ورسولې نو هلته په غونډه کې ناستو قاضیانو، علماو، کوچني سالارانو او د غونډې نورو ارکانو او غړو بیا امیر تورنتایي ته د خپلو ځایو څخه د راپورته کېدو په بڼه د هغه د بریا په اړه مبارکي ورکړه. تر لږ وخته پورې دا لړۍ روانه وه. بیا امیر تورنتایي په خپل ځای کښېناستی. د دې وروسته د غونډې په دې سالون کې سلطان رکن الدین په پرېکنده او غوسه توګه وویل تورنتایي زویه،
ستا په غیاب کې دلته د معرة النعمان 2 کسه علما راغلي وه او هغوی ماته د نصرانیانو او صلیبیانو په لاسو د مسلمانانو د دې کاروان د تباهي په اړه پوره معلومات راکړي وه. دوی د هغه ځایه د ټمپلریز په لاس وژل سوي وه او لوټ سوي وه. د همدې پیښ د اورېدو وروسته ما پریکړه وکړه چې د روم د بحیرې ترڅنګ میش نصرانیان چې هغه ځای د مسلمانانو لپاره د صلیب تنور ګرځولی هغه به له منځه وړم. زه ستا د بیرته راتلو منتظر وم. اوس چې ته راغلې نو زه تاسې ټول ته خبر درکوم چې راتلونکي جمعې په ورځ به د جمعې د لمانځه وروسته لښکر د قاهرې څخه کوچ کوي او د دښمن په کلاګانو به یرغل وروړي. که چیرې په دې لړ کې تاسې څه ویل غواړئ نو ویلی سئ. په ځواب کې د غونډې ټول خلک چوپ سول. بیا سلطان رکن الدین په داسې حال کې چې مسکی و غونډې ته وویل د دې نه څرګنده سوه چې تاسو ټول زما د دې پریکړې سره موافق یاست. سیف الدین تورنتایي او حسام الدین واورئ څرنګه چې تاسې په ترتیب سره د ځواکونو سپه سالار لومړی سالار او دویم سالار یاست. په دې خاطر په دې یوې اونۍ کې خپل ځواکونه د کوچ لپاره تیار کړئ. که په دې لړ کې درته د کومو شیانو اړتیا پیښیږي نو نیغ په نیغه یې ماته ووایاست. زه به ټولې هغه صلیبي جنګي کلاګانې چې د مسلمانانو په عاموژنه کې لاس لري د بیخه وکاږم. بس موږ دا غونډه د امیر تورنتایي د فعالیتونو د اورېدو او د راتلونکي پوځي مهم په خاطر رابللې وه. په دې خاطر دا غونډه پای ته رسیږي. د دې خبرې سره سم سلطان رکن الدین راپورته سو او د شا د دروازې څخه د محل د اوسېدو ځای ته ولاړ. د سلطان رکن الدین د تلو سره سم د غونډې نور ارکان هم خپلو کورونو ته روان سول. د رودې نیکه اولیاس په یوه منډه حویلۍ ته راننوتی. په دې وخت کې رودا، سمیر، پلارې، اموس او انا یې سبتونه ټول په میلمستون کې ناست و خبرې یې کولې. کله چې ویې کتل چې اولیاس په ډیره بیړه میلمستون ته راننوتی نو ټول د خپلو ځایو څخه پورته سول. میلمستون ته د راننوتلو سره سم اولیاس رودې ته مخ کړ او ورته ویې ویل رودې لورې د خپلې انا سبتونه سر دې لاس وکړه او په کور کې چې کوم لوښي او ګلاسونه دي ټوله راټول او د حویلۍ د مرکزي دروازې تر څنګ یې کښېږده. اولیاس دا خبره لا خلاصه کړې نه وه چې ښځې یې ورغږ کړه خیرت خدای څنګه داسې ورخطا خبرې کوې؟ څه پېښه سوې چې دا ټول ګلاسونه او لوښ د حویلۍ مرکزي دروازې کې کښېږدو؟ آیا دلته په محله کې د چا واده دی چې دې هر څه ته اړتیا لري؟ د هغې په دې خبرو اولیاس ساه واخیسته او د اموس تر څنګ کښېناست. بیا په خندا وویل سبتونې نه داسې کومه خبره نسته بلکې سلطان رکن الدین نن د خپلو لښکرو سره یو ځای د روم د بحیرې په غاړه د نصراني ریاستونو د ځپلو لپاره راوتلی دی. اولیاس خپله خبره کول چې اموس پکې راټوپ کړه او ویې ویل دروند اولیاسه تا خو ماته ډېر ښه زیری راکئ. که چیرې د مصر سلطان رکن الدین دغسې کوم پلان لري نو زما په فکر چې هغه به زموږ د ټولو ستر دښمن د بیلپروټ په حاکم بریلیون باندې هم د حملې کولو نیت لري او هغه به له منځه وړي. که چیرې دغه ډول کار ته رسه رسي نو موږ به بیرته په خیرت سره خپل کلي سوسۍ ته ولاړ سو او هلته به د خپلو باغونو او ځمکو څارنه په خپله وکړو. خو سلطان رکن الدین څه وخت هغه لور ته ځي؟ اولیاس ورته ویل اموسه نن د جمعې ورځ ده او همدا نن به د جمعې د لمانځه وروسته سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره یو ځای د روم د بحیرې په غاړه د نصراني ریاستونو د ځپلو لپاره حرکت کوي. سلطان رکن الدین به د خپلو لښکرو سره یو ځای د جوب سازان د بازار څخه تیریږي. په دې خاطر دلته په دې بازار کې چې څومره دکانداران دي او یا د دې ځای اوسېدونکي دي دوی ټولو پریکړه کړې چې څه وخت چې سلطان رکن الدین له دې ځایه تیریږي نو د سلطان رکن الدین لښکر ته به شربت او د خوراک څښاک نور شیان هم ورکوي. موږ د نن سهار راهیسې د محلي او بازار د خلکو سره په همدې خبرو مصروف وو. د شربت لپاره ما د لسو کچور بار انارو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دې نه علاوه مو د وچې میوې او د وچو غذایي شیانو لپاره هم ځانونه تیار کړي دي. دا ټوله شیان په یوه ځای کې راټول کړل سوي او په وړو وړو پاکټو کې ویشل کیږي. نورو خلکو هم د انار د شربت د جوړولو لپاره انار اخیستی دي. دا ټول انار مو په یوه ځای کې راټول کړي او همهلته په بازار کې ترې جوس جوړیږي. تر لږ وخته پورې به د انارو د جوس منګوټۍ هر کور ته ورسول سي تر څو د لښکر د تیرېدو په وخت کې د هر کور په دروازه کې د عسکرو درنښت وکړل سي او تر څنګ یې په لږ وخت کې ډېر عسکر د دې انار د جوس څخه ګټه پورته کړی سي. کله چې اولیاس خبرې خلاصې کړې نو رودې په خبرو پیل وکړ نیکه دا خو د ډېر ښه کار کړی دی. اولیاس ورته په خندا سو ویې ویل هو لورې که چیرې دا ښه کار وي نو سم د لاسه د خپلې انا سره پورته سه او څه مې چې ویلي وه هماغسې وکړه.
د اولیاس د وینا سره سم روده او سبتونه دواړې د خپلو ځایو څخه پورته سو او په کور کې چې د شیشې مسو او یا ټیم څومره ګلاسونه او د څښلو لوښي درلودل هغه یې ټول راټول کړه او د کور مرکزي دروازې ته ویوړل. لږ شیبه وروسته یو شمېر کسان چې د انارو د جوس ډک منګوټي ورسره وه حویلۍ ته راننوتل. اولیاس هغوی ته هم په مرکزي دروازه کې د دغه ټولو شیان د ایښولو لپاره وویل. هغوی د اولیاس د حکم سره سم دا شیان په مرکزي دروازه کې کښېښول او بیرته ستانه سول. په دې وخت کې رودې خپل نیکه اولیاس ته مخ کړ. نیکه جانه زما په اند چې په دغه منګوټیو کې به د انارو جوس وي، خو په دغو لوی لوی بنډلونو کې څه شي دي؟ اولیاس ورته مسکی سو او ورته ویل لور جانې ستا خبره صحیح ده، په دې منګوټیو کې د انارو جوس دی. دغه لوی لوی بنډلونه په خپله وسپړه او وګوره چې څه شي پکې رانغاړل سوي دي. هغې سمدلاسه د بنډلونو په سپړلو پیل وکړ. ویې کتل چې په دې بنډلونو کې د کالیو کوچنۍ کوچنۍ کڅوړې دي. بیا یې هغه کڅوړې خلاصې کړې. ویې کتل چې په کڅوړو کې مختلف شیان لکه وچه میوه، کجوري داسې شیان راځای سوي وه. تر څنګ یې د څښلو لپاره هم مواد ایښول سوي وه. د دې شیان د کتلو وروسته روده شاته سوه. نو اولیاس ترې وپوښتل رودې لورې لږ شیبه وروسته به د سلطان رکن الدین لښکر له دې ځای تېرېږي او دغه ټول شیان باید په لښکرو باندې وویشل سي. د ویشلو کار به یې موږ ټول یو ځای ترسره کوو. یو عسکر ته به څو کڅوړې ورکوو، تر څنګ به یې د انارو جوس هم پرې څښو. اوس به موږ ټول دا کار ترسره کوو. په دې بنډلونو کې چې څومره کڅوړې دي هغه ټولې همدې مرکزي دروازې سره څنګ کې کښېږده تر څو په اسانۍ سره دا شیان د سلطان رکن الدین په لښکرو وویشل سي. د اولیاس د دې حکم سره سم اموس، سمیر، روده او سبتونه ټول محترق سول او دا شیان یې ټول مرکزي دروازې ته په عسکرو د ویش لپاره رانږدې کړل. کله چې هغه د حویلۍ د مرکزي دروازې څخه رابیرون سو نو ویې کتل چې د محلي او کوڅې ټولو خلکو سامانونه او د څښلو لپاره جوس د خپلو کورونو د دروازو څخه بیرون رایستلي تر څو په عسکرو باندې د ویش په وخت کې اسانتیاوې ولري. په هر صورت اوس نو هغوی ټول د خپل دروازو ترڅنګ ولاړ وه او د لښکر د راتلو انتظار یې کاوه. لږ شیبه وروسته اولیاس وکتل چې د جوب سازانو په بازار کې د عسکري ترم او ډول اواز پیل سو. په دې وخت کې اولیاس وویل تکړه سئ او د خپلو شیانو تر مخ ودرېږئ. د ډول اواز راځي او د دې معنا دا ده چې سلطان رکن الدین د جوب سازان د بازار څخه د خپل لښکرو سره یو ځای تېرېدونکي دي. د اولیاس د خبرې سره سم هر کس په خپلو لاسو څو کڅوړې راواخیستې، تر څنګ یې د انارو د شربت ګلاسونه هم په لاسو کې نیولي وه. د لږ ځنډ وروسته د سلطان رکن الدین لښکرې راڅرګندې سوې. لښکرې په ډېره سوکه توګه د بازار څخه تېرېدلې. علت یې دا و چې خلکو لښکریانو ته د شربت د څښلو څخه علاوه د خوراک څښاک د شیانو کڅوړې هم ورکولې. لښکر په ډېره سوکه توګه د بازار څخه تېرېده. کله چې لښکر رانږدې سو نو اموس په ټکان خوړلې توګه خپلې لور رودې ته مخ کړ او ورته ویې ویل رودې لورې مخکې وګوره. اموس لا خپله خبره نه وه خلاصه کړې چې اولیاس ورته وویل ولې مخ ته څه چل سوی دی؟ لښکر را روان دی. اموس ترې وپوښتل د دوی ترمنځ چې را روان دی دا څوک دی؟ اولیاس ورته وویل دا سلطان رکن الدین دی. په دې وخت کې روده هم متوجه سول. ویې ویل ای پلار جانه د سلطان رکن الدین چپه لوري ته وګوره چې هغه څوک دی. دا خو همهغه لیوس غلام دی چې موږ د خپل کلي سوسۍ څخه راوویستلو او تر دې ځایه راویستلو. کله چې موږ غوښتل هغه ته د دې کار معاوضه ورکړو نو هغه یې هم وانخیسته او بیرته یې خپل آس وګرځاوه او په یو منډه دغه ځای ولاړی. د دې وروسته یې بیا زموږ پوښتنه هم ونه کړه. د رودې د دې خبرې وروسته د هغه نیکه اولیاس هغې ته لږ څه غوسه سو او ورته ویې ویل رودې لورې دا ته څه وایې؟ د لښکرو مخکې روان کس په خپله سلطان رکن الدین دی. د هغې ښې لوري ته د هغه د پوځونو ستر سالار سیف الدین دی او چپ اړخ ته یې د لښکرو لومړی سالار امیر ترنتایي دی. په دې وخت کې رودې په لوړ اواز وویل نیکه دا همهغه لیوس غلام دی چې موږ د سوسۍ څخه تر دې ځایه خوندي را رسولي یو. اولیاس ورته یو ځل بیا په سخته وویل چې لوري دا لیوس غلام نه دی بلکې دا د ډېر عزت او مرتبې خاوند دی. په دې خاطر هغه ته بیا د لیوس غلام نوم وانخلې. پوهېږې چې داسې ویل هغه ته څومره سپکاوی دی. رودې یو ځل بیا په خپلو تیزو سترګو خپل پلار ته وکتل. ویې ویل ای پلار جانه که چیرې دا رښتیا هم د سلطان رکن الدین د پوځونو لومړی سالار وي نو بیا ولې هغه موږ ته خپل ځان د لیوس غلام په نامه راوپېژنده؟ د دې نه اخوا زموږ د کلي نعل وهونکی ابن خزرون ولې هغه موږ ته د لیوس غلام په نامه راپېژندلی و؟ په ځواب کې اموس په ډېره پښیمانه کوونکې لهجې وویل لور جانې دا شخص په رښتیا هم همغه دی چې موږ یې
د سوسۍ څخه رابیرون او دلته قاهرې ته راورسولو. دا چې ابن خزرون یې موږ ته د لیاوس غلام په نامه پیژندګلوي وکړه، نو کیدای چې په دې کې یو راز او مصلحت پټ وي. او یا دا چې امیر تورنتایي د سلطان رکن الدین له اړخه هلته د کومې خاص دندې د ترسره کولو لپاره مامور سوی وي او نه غوښتل خپل پیژندګلوي ډاګیزه کړي. دا ځل رودې په ډیره سبتي توګه خپل پلار ته وکتل. ای پلار جانه، ستا اندازه صحیح ده که چیرې د امیر تورنتایي وي او د سلطان رکن الدین د ځواکونو لومړی سالار، نو په رښتیا به هم په سیمه کې د سلطان رکن الدین له اړخه د کوم مهم ماموریت د انجامولو په خاطر ورغلی وي. په دې خاطر یې موږ ته خپل ځان د لیاوس غلام په څېر راڅرګند کړی وو. خو ای پلار جانه، د یو نصراني او غلام په څېر ما د هغه څخه کرکه کوله، خو اوس د هغه دغه خامۍ له منځه ولاړې او د یو نیک او ښېګڼې کوونکي انسان په څېر راډاګیز سو. د دې ترڅنګ هغه زموږ محسن هم دی، نو په دې خاطر به یې تر هر څه لومړی زه خدمت ته ورمخته سم. د دې خبرې سره سم رودې په خپل لاسو کې د وچو میوو څو کڅوڼې واخیستې او د شربت نه ډک ګیلاس یې له ځان سره واخیست او کله چې لښکر را نږدې سو ورمنډه یې کړه. په داسې حال کې چې غوښتل یې د شربت یو ګیلاس سلطان رکن الدین ته ورمخکې کړي، نیکه یې هم د خپل ګیلاس سره یو ځای د سلطان رکن الدین تر مخ ودرېد او د هغې څخه مخته سلطان رکن الدین ته د شربت ګیلاس ور وړاندې کړ. سلطان رکن الدین په مامونیت سره اولیاس ته وکتل. داسې څرګندېده چې اولیاس د سلطان رکن الدین سره پخوانۍ پیژندګلوي درلوده. د انارو د جوس د څښلو وروسته سلطان رکن الدین د اولیاس نه مننه وکړه. په جواب کې اولیاس هم په ډیر ادب سره خپل سر ټیټ کړ. په همدې وخت کې رودې هم د خپل شربت ګیلاس تورنتایي ته وړاندې کړ او په ډیره نرمه ژبه یې ترې وپوښتل، زه نه پوهېږم چې تا ته امیر تورنتایي ووایم او یا دې د لیاوس غلام په نامه یاد کړم. ستا شخصیت زما په ذهن کې یو ستر توپان راویستی دی. امیر تورنتایي د لاسه د انارو د شربت ګیلاس واخیستی او ورته ویې ویل، زما څخه دا مه پوښته چې د سوسه څخه تر قاهرې پورې د سفر په وخت کې ما ولې خپل نوم لیاوس باله او د یو غلام په څېر له تای سره را روان وم. داسې وګڼه چې هغه زما مجبوري وه او د همهغه مجبورۍ له مخې مې دا ټول کارونه ترسره کړل. تر دې ځای د خبرو وروسته امیر تورنتایي تم سو او سلطان رکن الدین په لور یې وکتل، ځکه چې لښکر د جوب سازان په بازار کې خپور سوی و او د بازار خلک او شاوخوا کورونو ښځو او نورو ټولو د لښکرو میلمه پالنه کوله. سلطان رکن الدین هم د خپل لاس په خوځولو سره د لښکرو د تم کېدو امر کړی و، تر څو لښکریان د جوب سازان د بازار د اوسېدونکو د میلمه پالنې څخه پوره ګټه پورته کړي. کله چې لښکر تم سو نو رودې هم خوشحالي احساس کړه او بیا یې امیر تورنتایي ته وویل، امیر تورنتایي، آیا زه داسې وانګیرم چې کله چې موږ د سوسۍ څخه د قاهرې په لور راتلو او تا موږ ته خپل نوم لیاوس او غلام وښود، دا هر څه ستا په منصبي فرایضو کې شامل وه؟ امیر تورنتایي ورته په خندا وویل چې د اموس لور یې ستا انګیرنه بالکل صحیح ده. تر دې وخته پورې اموس او زوی یې سمیر هم د رودې خواته را رسېدلي وه. د هغوی په راتلو سره سم امیر تورنتایي د خپل آس راکښته او ورمخته سو او د هغوی دواړو سره یې بیا روغبړ وکړ. بیا اموس تورنتایي ته وویل، امیر تورنتایي، ما خو په رښتیا هم ته یو نصراني او لیاوس نومی غلام ګڼلې، خو د رودې نیکه اولیاس ته دې الله خیر ورکړي چې هغه وخت چې ته د خپل لښکر سره یو ځای دې لوري ته راغلې نو موږ ته یې وویل چې دا د سلطان رکن الدین د لښکرو لومړی سالار تورنتایي دی او خلک درته د امیر تورنتایي په نوم غږ کوي. زموږ محسنه دا چې له تا سره موږ او په ځانګړې توګه زما لور رودې د لیاوس نصراني غلام په نامه کوم ناروا او نامناسب سلوک کړی، د هغې ټولو په اړه زه له تا څخه په کلکه بخښنه غواړم. هغه وخت چې تا موږ د سوسۍ نه قاهرې ته راورسولو نو ما غوښتل چې تا ته ښه انعام درکړم، خو تا په یوه منډه خپل آس تاو کړ او ولاړ. زه ډېر خفه سوم او روده هم پوره اندېښمنه سوه، ویل یې دا څه ډول بېغرضه غلام دی چې زموږ څخه د څه اخیستلو پرته یې خپل آس تاو کړ او ولاړی. خو امیر تورنتایي اوس راته ووایه دا چې تا موږ د سوسۍ نه تر قاهرې پورې راورسولو او په ټوله لاره دې زموږ ساتنه او خدمت وکړ، د هغې په مقابل کې زه ستا څه خدمت وکړم؟ په دې وخت کې امیر تورنتایي رودې ته وکتل او بیا یې اموس ته مخ کړ او ورته ویل، دروند اموسه، داسې وګڼه چې د سوسۍ نه تر قاهرې پورې ستاسې راویستل زما په منصبي دندو کې شامل وه. ما په یوه توګه خپله یو دنده ترسره کړې ده. د رودې نیکه اولیاس زما پخوانی دوست دی او ژورې اړیکې ورسره لرم، نو د اولیاس په حواله ما ستاسو د رارسولو کار د خپل یوې دندې په توګه ترسره کړی دی. په دې اړه مې نه په تاسو کوم احسان کړی او نه به یې وکړم. تر دې وخته اولیاس هم د دوی څنګ ته راورسېد. د اولیاس ښځه سبتونه هم د حویلۍ د مرکزي دروازې څخه مخته راغله.
داسې معلومېده چې سبتونه هم د امیر ترنتایي سره پخواني پیژندګلوي لري، ځکه چې د سبتونیې د راتګ سره سم امیر ترنتایي په ډیر ادب سره ورمخته سو او د هغې درنښت یې وکړ. سبتونیې هم د امیر ترنتایي په سر لاس راکش کړ او د هغه تندی یې ښکل کړ. په دې وخت کې اولیاس امیر ترنتایي ته مخ کړ او ورته ویې ویل: امیر ترنتایي، د هر څه د مخه زه ستا ډېر زیات ممنون او مشکر یم چې تا زما لمسی روده، لمسی سمیر او زوم اموس ټول دلته په خیرات سره راورسول. دې خلکو ماته ویل چې زموږ سره مرسته کوونکی کس لیوس نصراني غلام و، خو دلته د رارسولو سمدلاسه وروسته داسې وګرځېد لکه زموږ څخه یې چې ډېر بد راځي. رودې تل ته یاد کړی او په خپلو خبرو کې ستا صفت کړی او ویلی چې د هغه خبرې ډېرې بې غرضه وې او د هغه د جسماني جوړښت او شخصیت څخه دا ډاګیزه کېده چې هغه نصراني نه دی او نه غلام. اوس چې کله ته د خپلو لښکرو مخکې روان وې نو دوی ما دا راز را ډاګیز کړ چې د دوی محسن او د دوستۍ څخه را رسونکی کس هغه غلام دی. خو ما دوی ته وویل چې هغه غلام نه دی بلکې امیر ترنتایي دی او د مصر د لښکرو لومړی سالار دی. که چیرې د جنګ په اړه د کوم شي اړتیا لري نو راته یې ووایي چې سمدلاسه یې پوره کړم. د اولیاس د خبرو وروسته اموس یو ځل بیا امیر ترنتایي ته وکتل. امیر ترنتایي، تا زما د پوښتنې ځواب را نه کوي؟ امیر ترنتایي یو ټکان وخوړ او اموس ته مخ کړ او ورڅخه ویې پوښتل: د کومې پوښتنې ځواب؟ اموس ورته مسکی سو او ویې ویل: امیر ترنتایي، ما درڅخه وپوښتل چې کله چې تا موږ درې واړه د سوسۍ څخه تر قاهرې پورې خوندي راورسولو نو ما درته د یوې معقولې او مناسبې معاوضې د درکولو هیله درلوده، خو ته چې اوس د نصراني غلام په ځای امیر ترنتایي ثابت سوې نو زه له تا څخه پوښتنه کوم چې زه ستا او ستا د لښکرو څه خدمت وکړم. امیر ترنتایي اموس ته په غور سره وکتل او بیا یې ورته وویل: دروند اموسه، که چیرې ته غواړې زما او زما د لښکرو کوم خدمت وکړې نو هغه دا دی چې زموږ لپاره د خیر دعا وکړه، تر څو په هغه مشن کې چې موږ د انجامولو لپاره روان یو هغه په خیر او عافیت ترسره سي او موږ بریالي او خوشحاله راستانه سو. په دې وخت کې د اموس په ځای روده په خبرو پیل وکړ: امیر ترنتایي، که ته په دې اړه موږ ته ووایې او که نه، موږ هرومرو ستا د بري لپاره لاس په دعا یو، نه یوازې ستا د بري او موافقیت بلکې ستاسې د پوره حفاظت او خوندیتوب دعا او په خیر او عافیت سره د راستنېدو دعا. د روده په دې خبرو امیر ترنتایي یو ځل بیا مسکی او غوښتل یې د هغې د خبرو په ځواب کې څه ووایي چې په دې وخت کې د لښکرو په لور متوجه سو. سمدلاسه یې منډه کړ او په خپل آس سپور سو، ځکه چې سلطان رکن الدین د خپل لاس په اشارې سره لښکرو ته د کوچ کولو حکم کړی و. د حکم سره سم لښکرو کوچ وکړ. امیر ترنتایي هم د سبتونیې، رودې، سمیر، اموس او اولیاس ته په لاس خوځولو خدای پاماني وویله او د سلطان رکن الدین سره یو ځای د جوب سازان د بازار څخه ووتی. اولیاس، رودې، سبتونیې، اموس او سمیر هم په منډه منډه د خوراک څښاک پاته سامان په لښکر وویشه او تر هغه وخته پورې د خپل دروازې خواته ودرېدل تر څو چې امیر ترنتایي د سترګو نه غایب سو. بیا څرګنده نه وه چې ولې ټولو سرون د اندېښنو نه ټیټ کړل او بیرته په خفګان خپلې حویلۍ ته ننوتل. سلطان رکن الدین د خپل لښکرو سره یو ځای د نصرانیانو د الکرک تر نامه لاندې مضبوطې کلا په لور روانو. دا ډیره پخوانۍ ستره جنګي کلا وه او ډیر بدخصلته صلیبي پرې حاکم و، داسې ذلیل چې د مسلمانانو وژل او ځورول خپل کسب ګرځولی و. ډیر وخت به د مصر نه د حجاز په لور د مسلمانانو قافلې د همدې بدخصلته انسان له لوري لوټل کېدلې او وګړي به یې په وینو کې لمبول کېدل. حجاز ته د تلو لاره د همدې الکرک د کلا تر څنګ تېرېده. هر وخت به چې د مسلمانانو کومه قافله دې جنګي کلا ته رانږدې سوه نو دغه بدخصلته صلیبي به د وږي لیوه په څېر یرغل وروړ. حاجیان به یې شهیدانول او مال او وسایل به یې ځینې لوټول. په دې خاطر سلطان رکن الدین د روم د بحیرې په غاړه د نصرانیانو د جنګي سترو مستحکمو کلاو د له منځه وړو پروګرام د همدې کلا د تباه کولو څخه پیل کړ. سلطان رکن الدین د خپلو پوځونو سره د دې کلا په لور روانو چې په لاره کې څو کسه اسپاره چې خپل آسونه یې په پوره چټکتیا سره رازغلول د هغه مخې ته راغلل. کله چې ډېر رانږدې سول نو د سلطان رکن الدین د لښکرو سپه سالار سیف الدین، لومړی سالار ترنتایي او دویم سالار حسام الدین په کتلو خوشحاله سول، ځکه چې دغه راتلونکي څلور واړه اسپاره د سلطان رکن الدین د لښکرو د اطلاع رسونکي ډلې غړي وه.
د هغوی د کتلو سره سم سلطان رکن الدین خپله توره په هوا کې پورته کړه او لښکرو ته یې د تم کېدو حکم وکړ. د سلطان رکن الدین د اشارې سره سم لښکر چې په هر ځای کې و په هماغه ځای کې ځای په ځای تم سوه. د دې ترڅنګ د لښکرو تر شا چې کوم بار کړل سوي حیوانات و هغه یې هم په خپلو ځایو کې ودرول. په دې وخت کې دغه 4 واړه جاسوسان سلطان رکن الدین ته رانږدې سول او یو یې په پوره درنښت او ادب سره وویل: درون سلطانه، موږ ته یو ډیر مهم خبر له ځانه سره لرو، او هغه دا چې د الکرک تر څنګ چې د روم د بحیرې په غاړه د نصرانیانو څومره جنګي کلاګانې او ښارونه دي د هغوی ټول حکمرانانو ته خبر رسېدلی چې د مصر سلطان رکن الدین د هغوی په خلاف د جنگ لپاره د مصر څخه کوچ کړی. هغوی دا هم سنجولي چې سلطان رکن الدین به تر ټولو لومړی په الکرک جنګي کلا باندې یرغل وروړي. په دې اساس هغوی د الکرک د ساتنې او خوندیتوب لپاره ډیر زیات کار کړی. د جاسوس د دې خبرې په اورېدو سره سلطان رکن